مولوي محمد یعقوب پنجشیر کې د امنیت خرابولو اجازه نه ورکوو. په سلامونه هرکلی کوم. که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. د طالبانو د دفاع وزارت وایي د دغه وزارت چارسمبالی ملا محمد یعقوب مجاهد پنجشیر ته د خپل سفر پر مهال د دفاعي او امنیتي چارواکو، قومي مخورو او نورو کسانو سره خبرې کړي. دا سفر د جمعې په ورځ په داسې حال کې شوی چې راپورونه او انځورونه ښیي چې طالبانو پنجشیر ته نوي ځواکونه استولي دي. د دفاع وزارت دغه سفر په اړه یوه اعلامیه کې ویلي ملا یعقوب د پنجشیر له امنیتي مسؤلینو، سپین ږیرو او قومي مخورو سره لیدنې کړي. خبرداری یې ورکړه چې دغه ولایت کې هغو ته چې د ګډوډۍ رامنځته کېدو هڅه کوي اجازه ورنه کړي چې امنیت خراب کړي او پر وړاندې به یې له جدیته کار اخلي. د 2021 کال په اګست میاشت کې د کابل او نورو ولایتونو له سقوط وروسته پنجشیر وروستی ولایت و چې د سپټمبر په لومړیو کې د طالبانو لخوا ونیول شو. خو د ملي مقاومت جبهه وایي په دغه ولایت او همدارنګه په بغلان او تخار کې د طالبانو پر ضد جګړه روانه ده او په سیمه کې د دوی جنګیالي حضور لري. خو ملا محمد یعقوب مجاهد پنجشیر ته د خپل سفر پر مهال د دغه ولایت امنیتي وضعیت ښه وباله او ټینګار یې وکړ چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې امنیت وګواهي. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.